السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم ستنه کړې ده چې ښځه چې د جنابت غسل کوي، آیا د خپل فرج ته به لازم ګوته نه باسي پریولي بیا یې غسل سوی کېږي، او که داخل د فرج د سپکو بولو د ځای پریولل نه دی لازم؟ محترمه فقهای کرام وایي ویجب علی المرأة لا واجب دی په ښځه باندې پریولل د فرج ظاهر نه داخل، او دغه رنګه وایي فتاوی غیاثیه کې راځي چې ښځه به ګوته و داخل د فرج ته نه داخلي په وخت کې د غسل، وهو المختار، دا قول مختار هم دی، او دغه رنګه کذا په فتاوی ترخانیه کې پر دې قول باندې فتوا هم ده. نو محترمه ښځې ته دا نه ده لازم چې د جنابت غسل کوي او دا فرج د سپکو بولو ځای د ننه پریولي، یعنې دې ګوته ننه باسي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 14 الباب الثاني فی الغسل. نو بعضې داسې پوښتنې شته چې هغه بیانول یې هم خلکو ته داسې ناولده ښکاري، پوښتنه یې هم په دین کې ناولده خبره نشته، دین ټول ولد دی، او په دین کې شرم بې شرمي ده. نو هر هغه پوښتنه چې په دین کې نه یې زده کول یې در باندې لازم او فرض دی. په دغه ژوند کې موږ باید زده کړه د دین وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.